که غواړئ چې رزق دې زیات سي، په مال کې دې برکت راسي، په تجارت کې دې برکت راسي، په دکانداري کې دې برکت راسي، یو داسې وظیفه، یو داسې دعا، یو داسې عمل چې ما په خپل سترګو لیدلی دي چې یو کس اوس زموږ شیخ صاحب ته رالی، ورته ویل چې شیخ صاحب دغه د پټرول پمپ مې رایستلی دی، بالکل په دې کې برکت نسته او په دې کې بالکل نقصان دی، ضرر راته رسیږي. نو شیخ صاحب ورته ویل چې مور پلار د ژوندي دي؟ هغه ورته ویل چې یا نه دی ژوندي. شیخ صاحب ورته ویل چې هره جمعه که چیرې د مور پلار زیارت نږدې وي، یعنې قبرونه نږدې وي، ته ورسه هره جمعه هغه د دوی زیارت کوه او بل دا دعا غواړه، اللهم اغفر لنا ولوالدینا. دا دعا زیاته غواړه، الله رب العزت په دې په رزق کې زیاتوالی او اضافه راولي. نو چې کله یو کال تیر سو، د هغه کال دویم کال بیا دغه سړی رالی، نو شیخ صاحب ته وویل چې د دعا او د عمل په برکت سره الله ډیر زیات مالدار کړم او په مال او په رزق کې ډیر زیات برکت رالی. نو ډیر زیات خوشاله و. هسې تاسې په خپل ځان باندې تجربه وکړئ چې د کم چا مور پلار ژوندي وي، هغه دې هم دا عمل کوي، دغه دعا دې وایي اللهم اغفر لنا ولوالدینا. د کم چا مور پلار چې مړی وفات سوي، که چیرې هغه قبرونه دوی ته نږدې وي، باید چې د هرې جمعې په ورځ دوی د قبرو زیارت وکړي، هغو ته دعا وکړي. که چیرې د چا څخه قبرونه لرې وي، هغه دا دعا ضرور په خپل لمانځه کې دا دعا دې وایي. د لمانځه بعد چې کوم ورځ دی دعا کوي، دا دعا دی وایي اللهم اغفر لنا ولوالدینا. ان شاء الله العزیز د دې چې کوم فائدې دي تاسو به په خپل سترګو ووینئ.